السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله ویاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. د عین د توري په ادامه سره نن دوه توري نور وایو چې د پیو د غټ کپ توری دی. پی چې لیکل کېږي په نازکه څوکه سره شروع کېږي، بیا ټینګه کښېښودل کېږي، بیا حرکت یې ورو کېږي، بېرته ګول حرکت ورکوو او دغه ځای به خاص د بې په رقم ورکاټوو. ته باید یو ټکی قدر د دې څخه کښته یې او دلته باید یو څه ګولې په درې حرکته لیکل کېږي او دا ځای باید ګولې. دا یو اول حرکت دی، دا دوهم حرکت دی او دا دریم حرکت دی. دا دریم حرکت یې باید داسې ګولې یو لاس داسې راغلی. باید یو ټکی قدر کښته او غټ کاپ چې دی هغه یو څه د لیک څخه لوړ راځي. لیک ته چې راورسېږي ټینګ ښکارو ګول حرکت ورکوو. دلته باید یو ټکی قدر کښته. دا موبایل د خاص د سین په رقم دی. دا هم په درې حرکت سره لیکل کېږي. دا یو اول حرکت، دا دوهم حرکت او دا دریم حرکت دی. دا یو اول حرکت دی او دا یې هم دوهم حرکت دی. دا دریم حرکت دی. یو کاپ غټ کاپ لرو چې هغه د اوږد کاپ په نامه یادېږي، چې د هغه څوکه تر عادي کاپ یو څه غټه ده. یو څه باید د دې څخه کښته. ستاسې د نو ورځې کورنی کار د غټ کاپ توری او د پې توری دی چې د هر توري به دوې دوې څپې لیکئ او زده کوئ به. نو د خدای په امان.